د دنیا همه رنګونه ستا په سترګو کې دیره دي، ستا د حسن د سپرلینه چې محروم شي نو سپیره دي. سلامونه، نیکې هیلې او ډېر احترامات ملګرو سمر افریدی یم. امید دی چې ټول به روغ جوړ وی او د خپل ژوند نه به خوندونه او مزې اخلی. پروګرام دی د انګازي ټي وي ادبي سیرې، او په ادبي سیرې کې را سره نن ډېر محترم تکړه شاعر د تنګي اشنغر سره تعلق لرونکی شاعر، لیکوال، مصنف آزاد اشنغری صاحب موجود دی. د سره به د په ژوند فن هم خبرې اترې کوو او د نه به ستاسو دپاره خواږه خواږه شعرونه هم ریکارډینګ کوو. نو د ټولو نه مخکې ملګرو په شریکه په خپل پروګرام ادبي سیرې کې آزاد اشنغري صاحب ته په خیرالي او ستړي مشي وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سمر افریدي صاحب ډېره مننه، ډېر احترامات ستاسو د راتګ او موږ له هم د وخت راکولو. او قیس صاحب مې خوا کې ناست دی، زموږ استاد محترم دی، او اسلم تاثیر صاحب محترم. نو دا زه به دا ووایم چې زما خوشقسمتي ده چې ستاسو په برکت زما د هغې سره لیده کاته وشو او د هغې نه به هم انشاءالله محظوظ کیږو، د هغې خبرې به اورو. ډېره مننه، ډېر احترامات. مننه اشنغری صاحب. خپله لنډه شان پیژنګلو که را سره وکړي نو ښه به وي. زما بس مختصر پیژنګلو، زه د تنګي اشنغري اوسېدونکی یم او خپل نوم مې فضل منان دی او قلمي نوم مې آزاد اشنغری دی. په دې نوم سره چې دی نو د تیرو 15 کالو راسې زه لیکل کوم په مختلفو اخبارونو کې، مجلو کې، او داسې یو 20 کتابونه مې الله پاک مهربانه دی چاپ شوي دي، د نثر راغلي دي. او بس دغه زما مختصر غوندې پیژنګلو دی. ډېره مننه اشنغری صاحب. سوالونو طرف ته راځو، اولنی کوېسچن طرف ته راځو. قربان که دا راته وایې چې شاعري د کله نه چالو کړله؟ شاعري خو جي زه اتم جماعت کې وم 1915 کې. نو چونکې د هغې زما د شاعرۍ غټ تحریک چې دی نو هغه زما تره کاکاجي و، فضل غني شهید ثانی ولی باغ، چې هغه یو ښه شاعر و، ښه ادیب و، او پسمرګي د هغې د 2-3 کتابونه ما چاپ کړي دي. نو هغه په کور کې ما سره و، د هغې رسالو نه، د هغې تخلیقاتو نه، یا هغې له چې به کوم شعرای کرام راتلل نو هغې نه ما ته یو انسپریشن میلو شو، یو تحریک میلو شو. او ما هم چې دی نو څه داسې ردیف قافیه رو 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 نو بس دې حد ته راورسېدو. جي که دا راته ووایې چې په ابتدا کې خامخا لږه بې استاذه عمر واړه بې وفا دی، نو اصلاح مو د چا نه واغسته؟ اصلاح زما تره خو د دې اصلاح ډېر قایل نو، چونکې هغه د غني خان مرید و، او غني خان چې دی نو د په شاعرۍ کې د شاګردۍ قایل نو. هغه وایي چې شاعري فنون لطیفه داسې ترکاڼي یا لواري نه ده چې ته به یو سړي سره کښېنې او به تا ته د هغې هغه نشیب و فراز وښیي. دا خو د تخیل خبره ده چې یو سړی تخیل څونه جوور وي او څونه هغه یعنې تلی شي جوور، نو هغه شاعري کولی شي. د حساس زړه خاوند دی له پکار دی، او چې دی نو استازي دونه لکه په شاعرۍ کې زه به هم ده ووایم چې زما د شاعرۍ استاز که زه ده ووایم چې نشته نو غلطه به ني، ځکه چې ما د چا نه مې اصلاح نه ده کړې. خو لکه کلام ما لیکلی دی او ما چاته ورولی دی او هغه ویلي چې واه دا ډېر ښه، دا ټکي پکې لږ داسې که، دا ردیف لږ داسې که، دغه تر حده پورې. اختر منیر صاحب زمونږ یو مشر دی او زمونږ د ټولنې چیرمین هم دی، نو هغې سره به هغه هم د دې شي قایل نو. خو زه به ده ووایم چې ډېر شیزونه داسې دي چې هغه کې ما هغې سره دغه کړې ده. په دې کالج کې سید محمود ظفر صاحب زموږ د پښتو پروفیسر و، نو داسې چیزونه به مو لیکل په نثر کې، په نظم کې، هغې ته به مو ورول، انشائیه به مو لیکله، څه مضمون به مو لیکه، تبصره به مو لیکله. خو د شاعرۍ نه زما زیات شوق چې دی نو نثر سره دی. ټیک ده. یعنې دا 20 کتابونه دا ټول نثر دي، دې کې شاعرۍ یو هم نشته که نه. خو بس خپله شاعري مې له کتابت شوې ده او 14 کاله وشو، خو شاعرۍ کتاب ما نه دی چاپ کړی، ځکه چې شاعري دونه ډېره ده، هر سړی شاعر دی او سړی لکه داسې شاعري مونږ کولی نه شو چې لکه څنګه حمزه بابا کړې ده یا مطلب دی مونږ اوچتو شاعرانو کړې ده، نو هغه همره صلاحیت مونږ کې نشته. نو باید چې دا مونږ شاعرۍ ته کوم توجه یا کوم صلاحیتونه وقف کړي که دا مونږ نثر ته ورکړو نو زما په خیال
زما دغه سوچ دی اوس ډېر ښکلی د هر سړي ډېر خپل مزېدار. فکر دی جي کنه. د ښه غزل خصوصیات څه کیدی شي؟ ښه غزل خصوصیات خو تاسو قیس صاحب دا دی ناست دی او زه به ته په اردو په یو شعر باندې ستاسو د خبرې جواب درکړم چې شعر در اصل ہے وہی حسرت، شعر در اصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائے. نو اوس موږ د دې مفهوم یا د دې خبرې وضاحت به څنګه کوو که نه چې ښه شعر دپاره تاسو وایي چې څه شیزونه ضروري دي. بالکل. نو د جذبې پاکوالی، د تخیل رفت سبلایم چې څونه د سړي سوچ فکر اوچت وي، تخیل یې اوچت وي که نه، او هغې کې نفاست وي، نفیس وي، او بیا د ټولو نه اهم خبره چې دی نو هغې کې یو مقصد وي. که چېرې موږ تخیل هم ډېر اوچت استعمال کړو، پیکر هم ډېر ښه استعمال کړو، الفاظ هم ډېر ښه استعمال کړو، خو که زمونږ شعر یا زمونږ غزل په موضوعي لحاظ باندې څه د کار نه وي نو زما په خیال دغه به ښه شعرونه به نه وي. ځکه چې غزل کوم تعریف دی نو غزل هغه تعریف اوس بدل شوی دی. ځکه چې په غزل کې یوازې د حسن او عشق خبرې نه دي، دې کې چې دی نو د تصوف لا ینحل واردات، د فلسفې، د منطق، زمونږ د معاشرې د معروضي حالاتو په حوالې سره څنګه چې شمس القمر اندیش صاحب ویلي دي چې اوس به د وخت د زړه خبرې کوي ملګرو موږ د کار سړی که غزل. نو د دې غزل په حوالې سره د ټولو نه زما په نیز باندې ښه غزل هغه دی چې په هغې کې د خپل معروضیت پکې وي، ابجکټیویټي چې څه ته موږ وایو معروضیت پکې وي، او هغې شاته یو پس منظر یو مقصد وي. هسې په الفاظو باندې په تخیل باندې او نه هر سړي نه چې دی نو کاظم خان شهدا جوړېدی شي. ډېر ښه. کاظم خان شهدا ترې نشي جوړېدی، حمزه بابا ترې نشي جوړېدی په موجوده وخت کې. نو په کار دا دی چې موږ یوازې په غزل کې نه بلکې په نظم کې یا په نورو اصنافو کې د هغې په شا باندې یو مقصد ایښودل پکار دي چې یاره زه خو دا شعر وایم خو د دې په شا مقصد څه دی، خلکو ته زه پیغام څه ورکوم. نو زه په دغې معروضي اړخ باندې د شعر لږ زیات زما زور دی چې معروضیت پکې وي، ابجکټیویټي پکې. په ولس کې د شاعر څومره قدر دی؟ د پښتون ولس کې بالکل په پښتون ولس کې د شاعر دونه قدر دی چې کله شاعر کلام ته پاشي او هغه د خپلې خولې نه ملغلرې دوړی نو چونکې شعر یو وهبي شی دی او دا په حس او جذبه اثر کوي نو هغه وخت کې په پښتنو باندې ډېر اثر وشي او ډېر داد ورته ورکړي. خو چې کله هغه شاعر د سټیج نه راکوز شي یا هغه په نورو مسایلو کې یا په نورو کړمو کې پروزي یا هغه ته د نور څه مرستې ضرورت وي نو بیا زما قوم چې دی نو د شاعر سره ملګری نه دی او نه د شاعر سره ولاړ دی. دا یو عجیبه خبره ما تاسو ته وکړه چې داسې جواب به تاسو له چا نه درکړی. نو د میراوس خبره چې مونږ خلک ښه په ډنګ ډونګ بوځي د دې اړخې، خو چې د هغې اړخې راځو نو بیا راته وایي اډې ته دا لار وتلې ده سیده ځه که نه جي. نو د شاعر خو ډېر لوی مقام دی په مهذبو قومونو کې چې کوم پویه قومونه دي او هغوی د تعلیم په کالو باندې آراسته دي نو واقعي چې هغوی د خپل شاعر د خپل ادیب ډېر لوی قدر کوي. پښتون د خپل شاعر او ادیب قدر ونه که نو چې د شاعر د ژبې مبلغ شاعر دی، لیکوال دی، تخلیقکار دی، د هغه قدر ونه شو دا یعنې انډایرکټ چې دی نو د خپلې ژبې قدر ونه شو، خپله ژبه پس منظر ته یوړې شوه. که زه خپله ژبه قدروم نو پکار دی چې زه د هغې ژبې لیکوال ته قدر ورکړم، هغه ته اعزاز ورکړم، هغه ته احترام ورکړم. نو زمونږ په معاشره کې خو زه به دا ووایم چې یاره که د شاعرانو ځان له خپل کوم څه لږ ډېر شهرت یا مقام پیدا کړی نو دی په خپل فن باندې پیدا کړی، دا ورته دې قوم نه دی ورکړی که نه جي. او قوم نه زما دغه ګیله ده چې دوی ولې د خپل شاعر سره د خپل ادیب سره چې دی نو مینه نه کوي، د هغه د تخلیقاتو سره ولې مینه نه کوي او د نورو ژبو تخلیقات چې دی نو د هغې حوالې مونږ ورکوو عام طور سره که نه. نو بیا هم به زه ده ووایم چې یاره د شاعر اثر چې کوم دی یا د یو ښه شاعر همګیریت چې کوم دی هغه په خلکو باندې په ذهن باندې مسلم وي، هغه دا قوم تسلیم نه کي نو هغه شاعر د هغه فن په دې قوم باندې د هغه په اعصابو باندې د هغه په ذهنیت باندې خپل ځان ورمني. او دا ډېر داسې شوي دي موږ په موجوده وخت کې ګورو ډېرو خلکو حمزه بابا نه دی لیدی، ډېرو خلکو غني خان نه دی لیدی، ډېرو خلکو د موجوده د شلمې صدۍ چې کوم زموږ جدید شاعران دي دی نه دی لیدی، اشرف مفتون صاحب یې نه دی لیدی. خو که د هغه شعر یا د هغه یوه ټوټه یا د هغه فنفاره راواخلي یا ولولي یا وګوري نو هغه باندې هغه اثر وشي. دا ولې دا د دې شاعر د
د فن خپل کمال دی، د قوم کمال نه دی. قوم کمال به الی چې دی راپاسي او د خپل شاعر خپلې سینې سره ولګوي او شاعر له هغه احترام ورکړي، هغه مینه وله ورکړي چې کومه نورو قومونو ورکړې ده. او د هغې یو لنډ غوندې مثال که تاسو اجازه دي زه به درکړم جي چې د چیک ریپبلیک یو ورکوټې غوندې ریاست دی چې په هغې کې 10 میلیون خلک اوسي، ټوټل د هغې 10 میلیون خلک دي. خو په هغې 10 میلیون خلکو کې روزانه هر کال چې کوم دی نو 10,000 کتابونه چاپ کېږي. زما پښتون قوم چې کوم دی نو د 80 میلیونو نه زیات دی، د 80 میلیونو نه زیات قوم چې کوم دی د هغه د ژبې کوم حالت دی، د هغه د کلتور کوم حالت دی، د هغه د معاشیاتو کوم حالت دی، د هغه د معاشرت کوم حالت تاسو ته ښه ښکاره دی که نه. نو زما د شاعر زما په قوم کې ډېر شاعران شته، بلکې زه یم چې هغه قوم پوهان وایي چې هغه قوم اړو قوم نه دی، هغه قوم مړ دی چې په هغې کې شاعر نه وي. نو تاسو وګورئ په هر دور کې په پښتو ژبه کې بلها شاعران اوس په دې موجوده وخت کې وګورئ، د نن نه 100 کاله مخکې وګورئ، 300 کاله مخکې وګورئ، 350 400 500 کاله مخکې وګورئ، تاسو ته به پکې شاعر میلو شي. او دا دغه شاعر د فن کمال دی چې هغه د صدو نه پس اوس هم نن هم ژوندی ساتلی دی. نو دا قوم نه دی ساتلی، دا هغې شاعر یا هغې تخلیقکار په خپل فن باندې خپل ځان محفوظ کړی دی. ټیک ده که نه جي. نو د چیک ریپبلیک غوندې مظلوم او مقهور قوم چې هغې وی چې وروره موږ په حالت جنګ کې موږ سره وسله نه وه، موږ په غارونو کې ناست وو، خو موږ یو کار کړی دی چې موږ دا فیصله کړې وه چې موږ هر څه چې موږ نه ځي لاړ دي شي، دا ملک دې لاړ شي، موږ دې ختم شو، خو موږ به خپله ژبه نه پرېږدو. نو دا د یو چیکي جینۍ انټرویو ما کته مرکه او په هغې کې هغه چیکۍ جینۍ دا اعتراف وکړو چې زموږ دا ژبه چې محفوظ شوې ده، نن ټول علوم په چیکۍ ژبه کې موږ وایو، موږ چې دا دونه ترقي وکړه، موږ باندې خو روس یرغلونه وو، هغې نه پس د امریکې یرغلونه وو، خو هغه 10 میلیونه خلک نن هغې ته تعلیم، هغې ته د ژوند هره یو دغه چې کوم دی نو په خپله مورنۍ ژبه کې ده. او زما قوم چې دی نو د 80 میلیونو نه زیات دی، د 80 میلیونو نه پښتون قوم زیات دی. خو تاسو وګورئ چې هر کال په پښتو کې 100 کتابونه چاپ کړي. لاول خو دې دپاره څه اداره نشته، موږ به هسې فرضي خبرې کوو چېرې کوزه او بره پښتونخوا یو ځای کې بلوچستان هم ورسره کې کراچۍ هم کې ټول پاکستان راوالي نو 3000 کتابونه به نه چاپ کېږي. ټیک ده که نه د پښتو د نظم او نثر. او بلکې زه خو دا یو خوشګوار دغه ګڼم چې الحمدلله اوس خو ډېر حالات ښه شوي دي، د مخکې په نسبت باندې د 100 کاله وړاندې چې کوم سړی سوچ کوي، 50 کاله وړاندې سړی سوچ کوي چې څونه جدید ساینس راغی، څونه ټکنالوجي راله او هغې اثر په پښتو ژبه باندې وشو او پښتو ژبې چې کوم دی نو هغه قبول کړه او ځکه په پښتو ژبه کې دونه کتابونه چاپ شو، دونه دا نن تاسو وګورئ چې د بین الاقوام نه 1.5 ژبې چې کوم دی په هغې کې ته تقریر کولی شي او هغې کې 1.5 ژبو کې پښتو هم شامله ده. یعنې که ته بین الاقوام ته لاړې او تا وایې چې زه په بله ژبه کې انګریزۍ کې تقریر نه کوم، په خپله ژبه کې کوم، بلکل تا ته اجازت. ډاکټر نجیب صاحب چې بین الاقوام ته تللی پښتو ژبه کې تقریر کړ. ډېر ښه. خو مصیبت دا دی چې موږ هغه د پردي ثقافت د یرغل نه زموږ ذهن نه دی وزګار. اوس هم د هغې یرغل هغه پنجې زموږ په ذهنونو په زړونو باندې خښې دي. باید چې یو داسې تحریک شروع شي چې په دې قوم کې د خپلې ژبې مینه پیدا شي، د خپل کلتور مینه پکې پیدا شي او دا قوم د خپلې ژبې ته راولړزېږي چې بهی زه خو هم څوک یم، زما هم یو ژبه شته د 500,000 کالو زړه، په دغه باندې شي، په قدامت باندې شي، موږ چغې ډېرې وو که نه، 500,000 کالو زړه ده، د 400,000 کالو زړه ده، 2,000 کالو زړه ده، یې زه یم د 100 کالو زړه ده. دا خپل تاریخ راوالی د زرګونو ته ورپسې مه ځئ، 100 کالو ته لاړ شئ چې 100 کاله وړاندې د پښتو راوالی د افسانې 100 کاله وشو. اسیر منګل صاحب په کتاب لیکلی د افسانې 100 کاله. نو لکه دا 100 کاله په تاریخ کې اړو سمودني په تاریخ کې صدۍ وي، په یو قوم باندې صدۍ وړي، په یو ژبه باندې صدۍ وړي، د هغې نه پس چې کوم دی نو هغه ژبه کېږي. خو دا د الله فضل دی چې په سنسکرت او استا چې دا د پښتو ژبې خویندې وي هغوی مړې شوې، ختم شوې. په دنیا کې اوس څوک د هغې لوستونکي یا ویونکي نشته. الحمدلله نن هم د پښتو ژبې ویونکي په ټوله دنیا کې شته. د هر یو ریډیو سټیشن نه چې کوم دی نو د هغې نشریات کېږي. په مقامي سطح باندې ستاسو غوندې خدمتګار ګرځي او هغې چې دی نو ما غوندې کټاسرو نه مطلب دی تپوسونه کوي او هغه خلکو ته ښایي، ویورز ته ښایي، د هغې خبرې رالي، د هغې مطلب دی فکر راخلي. نو دا په ذات خود په خپله یو ډېر لوی خدمت دی
زه تاسو ته ډېر لوی احترامات پیش کوم. ډېر ښه آزاد اشنغری صاحب ډېر ښکلي او ګټور معلومات دې راکړل. نه آزاد اشنغری صاحب څه به زمونږ مینوالو ته ډالۍ کوي؟ ټول به انتظار کوي ستا د غزل په انتظار. یاره جي زما بس څه به خو دا یو زوړ غزل شعرونه دي، بس مونږ هر څه ته غزل وایو، هر څه ته غزل ویل نه دي پکار چې له تاریخ مې نوم رکیږي خبر نه یم، له تاریخ مې نوم رکیږي خبر نه یم، پښتو ژبه مې ختمیږي خبر نه یم. واه ډېر ښکلی. له تاریخ مې نوم رکیږي خبر نه یم، پښتو ژبه مې ختمیږي خبر نه یم. او دغه ټولې حقیقت کې ستا په ضد دي، دغه ټولې حقیقت کې ستا په ضد دي، د انګلیش په نوم چلیږي خبر نه یم. مننه جی. او دلته هره ورځ نصاب کتاب بدلیږي، دلته هره ورځ نصاب کتاب بدلیږي، په وطن کې داسې کیږي خبر نه یم، په وطن کې داسې کیږي خبر نه یم. او هر هیواد کې یو نصاب بی امتیازه، هر هیواد کې یو نصاب بی امتیازه، دلته هره ورځ بدلیږي خبر نه یم، دلته هره ورځ بدلیږي خبر نه یم. او بعد یې وچ کړل لکه زمونږ د قیس صاحب شان، بعد یې وچ کړل د پښتو ژبې غمونو، بعد شپه او ورځ سربیږي خبر نه یم. او حاکمان د ژبې لیک لوست کوي نشي، حاکمان د ژبې لیک لوست کوي نشي، په پښتو ژبه غږیږي خبر نه یم. مننه جی. حاکمان د ژبې لیک لوست کوي نشي، په پښتو ژبه غږیږي خبر نه یم. او که غریب دی که مالدار دی عجیبه ده، که غریب دی که مالدار دی عجیبه ده، په پښتو ژبه شرمیږي خبر نه یم. که غریب دی که مالدار دی عجیبه ده، په پښتو ژبه شرمیږي خبر نه یم. او شعر د اخیری چې زړه او ذهن مې له څړیکو ولې ډک دي، زړه او ذهن مې له څړیکو ولې ډک دي، یو ډاکټر پې نه پوهیږي خبر نه یم. مننه جی. مننه. اشنغری صاحب یو بل غزل به هم درنه اورو. ووایم جی بالکل. نه د ځان نه د جهان شم، نه د ځان نه د جهان شم، خپل ژوندون ته حق حیران شم. واه بیا وایه جی. نه د ځان نه د جهان شم، خپل ژوندون ته حق حیران شم. او چې انسان شم دومره ګران شم، چې انسان شم دومره ګران شم، چې ولاړم نو روان شم. او چې د وخت د زار قربانو، چې د وخت د زار قربانو، هغه وخت کې زه په ځان شم، چې د وخت د زار قربانو، هغه وخت کې زه په ځان شم. او هیڅ ارمان مې پوره نشو، هیڅ ارمان مې پوره نشو، زه په خپله یو ارمان شم. هیڅ ارمان مې پوره نشو، زه په خپله یو ارمان شم. او چې دی نو د ژوندون د لارې سر ته، د ژوندون د لارې سر ته وارخطا شم په لړزان شم، د ژوندون د لارې سر ته وارخطا شم په لړزان شم. او توره شپه چوپه چوپیا کې، توره شپه چوپه چوپیا کې، دا نن څرنګه ګویان شم. ډېر آزاد اشنغری صاحب که دا راته ووایې چې چاپ کتابونه مو څو دي او د نثر او د غزل څو کتابونه تا خو په هم ویل په موږ ته لږ بیا ووایه. د نثر زما ړومبی کتاب چې نو هغه په څوکنو مې عمر صاحب باندې په پښتو کې، بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو په حضرت خواجه غریب نواز چشتی اجمیری رحمت الله علیه باندې زما د متصوفین او د روحاني خلک ډېر خوښي. بیا د هغې نه پس جی کاکا صاحب، داسې د اولیاء کرامو یو سلسله چې دی نو تقریبا روانه شو، هغې کې څه چاپ دي څه ناچاپ هم دي. په اردو کې مې 2 کتابونه لیکلي دي، چراغ جلتا رهیگا 2004 کې، او طلوع سحر دا هم اردو نثر کې دی، نو دا په 2008 کې چاپ شوی، جون 2008 کې. او جی او د هغې نه علاوه چې دی نو دلته الحاج عبدالجلیل صاحب قادری نقشبندي یو ډېر پارسا او نیک انسان و، نو هغې سره به مونږ داسې مازدیګر کې به ورته دعاګانې به یې کولې راته ډېر دغه، نو چې هغې وفات شو پس مرګي ما د هغې په یعنې د هغې تذکره مې وکړه. دې نه علاوه د حضرت سیدنا
ګمبد بابایی صاحب د تنګي یو ډېر نامي ګرامی او ډېر جلیل القدر ولی الله دی د هغې په شجر طریقت باندې ما یو تذکیري کتاب لیکلی دی چې هغه په 2009 کې چاپ شوی دی مجلد ښه داسې ماته رایادېږي چې کوم ماته رایاد شي د شعور خاپي زما یو کتاب دی د شعور خاپي هغې کې چې دی نو د پښتو ژبه کې چې کومو خلکو ایم فل او پی ایچ ډي کړي دي نو د هغې کوایف او د هغې د هغې تیسیس کوایف خو دا چاپ نه دی او کتابت یې شوی دی کمپوز شوی پروت دی او انشاءالله دا به چاپ کوم نو داسې تقریبا اوس ما داسې لیست زه ذهني طور ته یانوم چې ما غونډ لیست دونه ضروري به هم ني او لکه خبرې تاسو نورې ډېرې اهم وشوې کتابونه ټولو خلکو لیکلي دي او د پښتو کتابونه څوک ګوري نه خو لیکلي هم دي چاپ کړي هم دي او بیا مو خلکو ته ډالۍ کړي دي که نه جي نو دا ګوهر صاحب زمونږ یعنې د کلاس ملګری د یو سکول ملګری د یو مکتب ملګری په ادب کې چې دی نو یو شان را روان یو دا د دوی چې دی نو لسته کتابونه د دوی هم چاپ شوي ماشاءالله او بلکې خپل ژوند یې ورته وقف کړی دی بلکې زمونږ چې څونه ملګري دي نو هغې د زړه نه لګیا دي د ژبې دپاره غونډې کوي مشاعرې کوي او مطلب دا چې کتابونه چاپ کوي په خپل بچو د خولې نه نوړی راکاږي او کتاب ته ورکوي او کتاب چاپ کوي او بیا خلکو ته ویړیا ویشي زما په خیال چې دا ډېره لویه جذبه ده بالکل دا ډېره لویه جذبه ده او په کار دا چې دې قوم کې خو ډېر لوی لوی غټ غټ سرمایهدار جاګیردار شته برید ته وایي ځان ته غټ غټ پښتانه وایي او چې دی نو بل سړی پښتون هم نه ګڼي او نه د ځان نه غټ پښتون بل ګڼي او د دولت ورسره انبارونه پراته دي باید چې دغه خلک د قوم شاعر ادیب ته توجه ورکړي دا علم هم د دغې خوانینو هم د دغې خلکو شخصیاتو نمونه به په دې کتابونو کې راشي د هغې نمونه به ژوندي پاتې شي که چېرې دغې نوابانو دغې د سرمایې خلکو چې دا په ګېډو ګېډو مالونه ورسره پراته دي پوه شوې که دا په ادب باندې ولګي په کتاب باندې ولګي نو دغه خلک به ورسره ژوندي پاتې شي ځکه چې شاعر دونه بې خونده نه وي هغه سره چې څوک مرسته وکړي مالي په کتاب کې نو هغه وله غټ دغه وکړي کوریج ورته ورکړي په هغه دغه کې تاسو د حمزه بابا غزونې وګوره چې کوم به لومبي ځل چاپ شو چې زه د جنرال فلیق لیفټنټ ډېره شکریه ده کوم چې هغه ما غزونې نو لیفټننټ جنرال فضل حق ادیب شاعر نو خو چې څو پورې د حمزه بابا غزونی کتاب د دنیا کې موجود وي د قیامته پورې د سیکنډ لیفټننټ یا د لیفټننټ جنرال فلیق چې دی نو نوم نشي روکېدی دا څونه یعنې غټه خبره ده که نه نو که دغه خلک د پښتو ژبې دپاره مطلب یې نه رامخکې کړي د خپل نوم دپاره مخکې شي او د شاعرانو ادیبانو سره د مرسته وکړي چې د هغې دغه تخلیقات دغه تالیفات دغه کتابونه منظر عام ته راشي او خلک یې وګوري ډېر ښه آزاد اشنغري صاحب په آخر کې جی څه پیغام ورکول غواړي دې وخت شاعرانو ته او دې پښتنو ته یره جی پیغام خو تاسو ډېر زه احترام کوم ستاسو د پیغام خو پیغام عمر له چې کوم دی نو په معاشره کې چې کوم ډېر معتبر او ډېر لوی خلک وي پوهان او دانشور لکه زمونږ دا قیس صاحب شو یا ګوهر صاحب شو یا اسلام تاثیر صاحب شو نو داسې خلک باید چې پیغام ورکړي قوم ته زه به یو 2 شعره ورکړم قوم ته بالکل ستاسو په اجازه سره بالکل جی چې بعد خلک نیم د ننه نیم بهر وي بعد خلک نیم د ننه نیم بهر وي بعد ما غوندې ساده وي بې خبر وي بعد خلک نیم د ننه نیم بهر وي بعد ما غوندې ساده وي بې خبر وي ډېر ښکلی او د دنیا د شور و شر نه یوې خواته د دنیا د شور و شر نه یوې خواته آزاد ناز صرف د ځان سره په شر وي ډېره مننه آزاد اشنغري صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه ډېره مننه ملګرو دا و د نن پروګرام ادبي څیرې چې د ډېر محترم د تنګي اشنغر سره تعلق لرونکی آزاد اشنغري صاحب په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې مشتمل و انشاءالله که ژوند وفا وکړله د یوې بلې ادبي څیرې سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو خپل کوربه ثمر افریدی او ډېر ګران محترم آزاد اشنغري له په دې دعا سره ورکوي رخصت چرته هم چې اوسئ خوشحاله آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان مننه